سلامونه ملګرو. سیګار سپیشل انسپکټر جنرال فار افغانستان ریکنسټرکشن دا سیګار یو اداره ده. هغه یو رپورټ چاپ کړی دی او په دغه رپورټ کې شپږ هغه وجوهات ښوولي دي چې ولې تیر کال په 21 اګست د اشرف غني په مشرۍ کې جمهوریت حکومت راوغورځېده، مات شو، سقوط شو او ولې طالبانو برې ترلاسه کړ. د دې په دې رپورټ لپاره سیګار په د تیر حکومت او موجوده په افغانستان کې د سیول سوسایټۍ د پوهانو پروفیسورانو شپېته تقریبا خواوشا شپېته اهمو کسانو انټرویوانې کړي دي او دا رپورټ یو اس کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره تیار کړی دی. په دې کې یو هغه شپږ وجوهات چې دي نو هغه په تفصیل که تاسو نوي کتل یو کتل غواړئ نو د هغې دپاره انګریزۍ کې دغه رپورټونه شته، خو زه لنډه تبصره ورباندې کوم چې کم شپږ وجوهات سیګار په رپورټ منشن کړي دي چې په کم وجه باندې امریکې ته شکست وشو یا غني حکومت ته شکست وشو یا جمهوریت ته شکست وشو، جمهوریت ختم شو، د منځه لاړ او طالبانو امارت قایم شو. د هغې شپږ وجوهات په دغه سیګار کې راغلي دي. یو دا چې لومبۍ وجه چې د افغانستان د هغه وخت جمهوري حکمرانان یا جمهوري حکومت یا واکمنه ډله بیخي هغې دا خبره سیریس ناغسته چې امریکا نن یا سبا یا بله ورځ یا دې کال یا په راتلونکي لسته کاله کې ګنې د افغانستان نه وځي او دغه اعلانونه بیخي سیریس ناغسته. د غني حکومت د هغه د امخیاله د جمهوري حکومت سره تړلي خلکو، فوزیانو، سرکاري افسرانو، حکومتي اهلکارو اخیره پورې دا خیالو چې امریکا به په څه ناسه شکل کې خامخا کابل، باګرام دغسې په بیسونو کې یا په غټو ښارونو کې په څه ناسه شکل کې به دا یو سټریټیجک پارټنرشپ به د 2030-35 پورې به یا د ډېر اوږد وخت دپاره به لانګ ټرم دپاره به وي. اگر چې فیول کې به اپریشنز نه کوي خو د ادارو د ساتلو دپاره، جمهوري حکومت ته د سپورټ ورکولو دپاره، د مالی، لاجسټک او دغسې انتظامی سپورټ ورکولو دپاره به امریکا به هر حال لږ ډېر شتون به یې خامخا نو دیو سیریس ناغسته چې ګنې امریکا وځي. یو خدا دویم وجه د افغان حکومت په تیر 20 کاله کې د جمهوري حکومت مکمل تکیه چې کوم وای انحصار چې کوم نو هغه د امریکې په فوزي او مالی مرسته باندې ونو نه په خپل ادارې جوړ کړي، نه د سیګار د راپور مطابق نه د خپل مدن ذریعې تلاش کړي، نه فوزي تنظیم کړي، نه په ملټري باندې کار کړي، نه په ډیفنس باندې کار کړي، نه په لاین اورډر او پولیس یعنی فورسز باندې کار نه دی کړی، په جمهوري ادارو کار نه دی کړی، مالی لګښتونو د پاره د خپل مدن ذریعې نه دی لټولي. یعنی تکیه لنډه خبره ده چې ډیپندنسي، تکیه، انحصار هم په دې خبره چې امریکا شته، امریکې موجودګي نو د دې خپل هم کیپاسټي سیګار د راپورټ مطابق د دې کیپاسټي جوړه نه وه او دغه تکیه چې کم ده نو دا دویمه غټه لویه وجه وه د جمهوري حکومت د شکست. درېیمه وجه چې هغې ذکر کړي ده نو هغه سیاسي مذاکرات د امریکې او طالبانو ترمنځ کېدل برای راست په 2018 کې او افغان حکومت په دغه پیس پروسس کې یا په دغه نیګوسیشن کې په دغه 2-3 کال عمل کې افغانستان د هغه وخت جمهوري حکومت نه شاملول. دا درېیمه وجه ذکر کړې ده او واقعي دا لویه وجه وه. دې سره د څلورمه وجه بیا دې سره تړلې ده. څلورمه وجه دا چې د دې عمل سره د امریکې او د طالبانو ترمنځ د برای راست مذاکراتو سره طالبان په دې کنوینس شو، قانع شو، په دې باندې د هغې یقین راغی چې واقع دی یو فوزي قوت دی، افغان حکومت هغه نیګلیجبل نه خو هغه د نظر انداز کولو قابل دی، هغه د دې قابل نه دی چې امریکې مونږ سره نه کېنول غواړي یا په زور یې شامل نه کړه یا مونږ سره په لومبي سټیج کې په مونږ باندې د افغان حکومت سره مذاکرات یا نیګوسیشن یا په پیس پروسس کې انګیجمنټ یقیني نه کړو. د افغان حکومت کوم حیثیت نشته یا د جمهوري حکومت هیڅ حیثیت نشته او بیا طالبان هم زړور شو. هغې هم بیا کوم چې د دوحې د پیس اګریمنټ نه وروسته دویم فیز و، هغه فیز دا و چې طالبان به د افغان حکومت سره مذاکرات کوي نو هغې بیا مذاکرات نه کول. لومبي فیز کې امریکې د هغې شرکت د افغان حکومت شرکت یقیني نه کو او په دویم فیز کې د دغې برخې په دویم فیز کې بیا طالبان دومره انکرج شو، په ځان یې دومره باور شو په خپل فوزي او په خپل هغه عملیاتو، په خپل هغه کوم سټریټجي چې د هغې 20 کاله وه د جګړې په هغې باندې یقین و نه چې په مذاکراتو د افغان حکومت سره خو بیخي د مذاکرات نه کول او هغې ته د کابل اداره ویل. او دې کې دغه سیګار
امریکا هم ذمہواره ګرځولې ده، یعنی امریکای ایڈمنسټریشن ته یا دغه وخت کوم نیګوشیټر چې یا دغه طرف نه چې دا پروسس چا سپورټ کوو، چا انیشیټ کوو، چا کنکلود کوو، نو هغه هم سنا حد پورې د کافي حد پورې هغه ذمہوار ګرځولې دي چې دی له پکار و چې پړومبي سټیج کې دغه افغان حکومت یا دغه وخت جمهوریت حکومت چې کوم دی نو شامل کړی وي، د سره به د غنی حکومت سټیکس یا دغه مورال چې کوم دی هغه نه پریوتو، هغه چې کله پریوتو نو طالبان ډاډه شو، ظاهر خبره ده دغه نتیجه بدار او دغه دریم او څلورم وجه ده چې طالبانو څلورم د دریم سره څلورمه تړلې ده چې د مذاکراتو د امریکای او د طالبانو د مذاکراتو په وجه باندې بیا طالبانو د حکومت سره مذاکرات سره نه خکو. څلورم پنځمه اهم وجه ده، پنځم او شپږم دوه ډېر اهم وجې دي، هغه دا دی چې کرپشن ډېر زیات سیوا او امریکای شل کاله په ټریلیونز اف ډالرز لګولي وو، او نه صرف په سیاسي ادارو کې، په جمهوریت او سیویلین ادارو کې، د دې ترڅنګ اهم انسټیټیوشن چې هغه د ډیفنس لپاره ای سکیورټي فورسز یا ملټري یا آرمي ایر فورس یا څومره چې فوزونه دي، څومره چې لښکرې دي، څومره چې د دفاع لپاره د امن او امان ساتلو لپاره د فورسز ضرورت، نو دې سلسله کې چې څومره امداد راغلی دی، نو یو خو د دې هم تکیه په دی و چې امریکا به ایر سپورټ راکوي په اپریشنو کې، او دغسې به فزیکل یعنی په ګراوند به هم سپورټ راکوي. دی په خپله باندې یو خو په دغه پیسو کې چې کوم دی ته د پوج د ودرولو دپاره یا د ملیټري د ودرولو دپاره میلاوېدې، نو په هغه کې ډېر بېتوله کرپشن او ګوسټ سولجرز و. ګوسټ سولجر مطلب دا چې فرضي سپایانو، یو افسر یا یو کمانډر په یو ځای کې و، هغه ته یو ځای، یو ضلع، یو ولسوالي یا یو ولایت والو، نو د چې هلته د سره 1000 کسانو، نو د 3000 کسان د سره په کاغذو خو عملاً 1500 کسان حاضرېده آن آف، او تنخواګانې به د 3000 واغستې، او 1500 هغه تنخواګانې یا د هغې په نوم باندې خوراک او مراعات او د هغې چې کوم اخراجات نو هغه به یو خوا بل خوا کېده. مطلب دا چې هغه په هغې کې به کرپشن کېده یا به هغه د کرپشن نظر کېده، او پوجانو ته ایون تنخواګانې نه میلاوېدې. ډېر وخت پورې ملیټري ته سهولتونه د ملیټري د لاجسټکس بالخصوص د افغان ملیټري، افغان نیشنل آرمي د لاجسټک ټول انحصار چې کوم دی تکیه چې ده، نو دا په امریکای او د امریکای د حکومت سره تړلي یا د ایډمنسټریشن سره تړلي قراردادیانو باندې انحصار. قراردادیان مطلب هغه ټیکداران چې خوراکونه به رسول، نو هغه امریکای حکومت کړي د خلکو سره. بیا د افغان حکومت او د افغان ملیټري د لاجسټکس دومره وسایل یا دومره سکلز دو چې په مورچو کې خپل سپایانو ته خوراک هم رسولی و. په ډېرو سیمو کې خوراک نه علاوه ایمونیشن او د هغې سره کمیونیکیشن او هغې ته سپورټ یا ایر سپورټ او زخمیانو په صورت کې، نو دا بلا ډېرې خبرې راځي. دغه افغان حکومت او افغان ملیټري د سیګار د راپورټ مطابق په دغه سلسله دا 15مه وجه ده چې دی کرپشن په هر شعبه کې، بالخصوص په ملیټري کې کرپشن. او بله دا چې اخیری او شپږمه وجه چې دی خولي د نو هغه سیګار په خپل راپورټ کې دا چې جمهوریت په صحیح معنو کې نو قائم شوی. شل کاله کې خلک افغان حکومت، افغانستان خپل ادارې ورسره امریکا دی په دې نو توانېدلي چې صحیح ټیک ټاک د خلکو په خوښه یو جمهوری حکومت یا د خلکو د مشروع یا لیجیټیمیټ چې کوم دی هغه حکومت قائم کی. کس چې دی وی سیګار چې دغه یو ټرانزیشنل غوندې ډیموکراسي خو ویلې شو ورته، خو دا هغه څه ډیموکراسي نه و چې ګنې ټول د افغانستان د هر رنګ، د هر نسل، د هر وخت، د هر عمر، د هر یعنی د افغانستان د ټولو خلکو هغه نمایندګي پکې نه ریفلیکټ کېده څنګه چې پکار وای، یا نسبتاً په زیاتو ملکونو کې ټرانسپیرنټ وي، د قبایلي هغه نه پاک وي، قبایلي تعصب نه، د جوړجاړي نه، دغسې د کمپرومایزز نه. تاسو کتل چې الیکشن کې دی بیا چا به ګټلې، چا به بیللې به نه منل، بیا به هغه یعنی د آئین سوپرمیسي هم دی یقیني کړي کوم چې پکار و ډیموکراسي پریزیډنشل سیسټم و. نو 3-4 پیر دا ټرانزیشن چې شو د حکومت د انتقال اقتدار شو، نو د سیګار د ریپورټ مطابق دغه انسټیټیوشنز بالخصوص ډیموکراټک انسټیټیوشن، کاغه الیکشن کمیشن دی، کاغه خلک دی، که په هغې کې مشران دي یا سیاسي پارټیانې دي، وحدتونه دي، نو هغې هم یعنی هغسې د هغې هم کپیسټي نه وه او هغې مشروعیت ورته نه حاصل یا لیجیټیمیسي یا په خلکو کې د هغې اکسپټنس نه و. او دا شپږمه غټه وجه وه د دغه وسیع البنیاد حکومت نه و، یعنی ټولو قامونو ته، ټولو خیلونو ته، ټولو حزبونو ته هغه د هغې ویل پکې نه ریفلیکټ کېده څنګه چې په جمهوریت کې پکار وي چې د ټولو خلکو یو کلیکټیو ویل ریپرزینټ شي په ګورنمنټ کې، په سټیټ کې، په سټیټ افیرز کې. نو دغه
په دې خو بیا ډېری خبرې کېدې شي د دیموکراسي او سیاست او سیاسي جماعتونو په افغانستان کې اسیم جمهوریت ادارې ولې نه مضبوطیږي دا غي ولې نه دي مضبوطی شوي د سیاسي جماعتونو کمې د میچور سیاسي جماعتونو یعنی تاسو بلته شخصیتونه پیژنې خو ډیموکراټک یا پولیټیکل پارټیز به ډېر کم پیژنې نو دا لنډ شانې اوسو خبرې او لساتمنټ خبرې د سیګار د ریپورت تشریح وه چې ما غوښته تاسو سره وکړم سیګار دغه رپورټ یو اس کانګرس ته وړاندې کړی دی یا وړاندې کوي ورته او د دې دغه شپږ نقطې وې چې ولې د اشرف غني حکومت پرېوته ولې طالبان په افغانستان باندې قابض شو او امارت راغی د جمهوریت په ځای باندې د ټول د وخت راکولو د اورېدو به هر حال یو جهان مننه کور مو ودان